همدغه سرشار او خوږې اوبه به د پلازمینې کابل ښار د وګړو تر کورونو رسیږي. کلونه وروسته به د پلازمینې کابل وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه موافقه راغله چې 2 متر مکعب اوبه مونږ له پنجشیر نه کابل ته د څښاک لپاره انتقال کوو. کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د انتقال پروژې سروې پیل شوه. دغه سروې د ترکی ساختمانی شرکت لخوا ترسره کیږي. از طریق برند شرکت اسکیم ترکیه به کشور شما سفر کردم که انشالله کل افغانستان آباد کنم. د اوبو او انرژي وزارت لخوا له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد پروژې سروې پیل شوه. د پنجشیر والي وایي چې ډیر ژر به د سروې له بشپړېدو وروسته کابل ته د پنجشیر د اوبو د لیږد کار پیل شي او په دې تړاو یې پرون په خپل دفتر کې د اوبو او انرژي وزارت د تاسیساتو د سروې او ډیزاین ریاست له پلاوي او د ترکیه د SKM ساختمانی شرکت له رئیس سره خبرې کړې دي. چیزی که مربوط ولایت پنجشیر میشه انشالله ریاست حوزه دریایی ما و اداره یا رهبریت ولایت پنجشیر انشالله 100% در هر عرصه‌ای که ضرورت باشه از امنیت گرفته و از دیگه هماهنگی و همکاری که مربوط به ما میشه انشالله ما همه ما در خدمت شماست. نوموړي زیاته کړې چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به په راتلونکي کې په پلازمینه کابل کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزه هواره شي. پر دغه اقدام که له یو اړخه زموږ اوبه له ګاونډیو هیوادونو راګرځي، بل اړخ ته به افغانستان کلونه وروسته له خپلو اوبو سالمه استفاده کړې وي. د اوبو د مدیریت لپاره به په روان لمریز کال کې له 400 څخه زیاتې پروژې عملي شي چې له دې ډلې یوه پروژه کابل ته د پنجشیر د سیند د اوبو انتقال دی. په ورته مهال د اوبو او انرژي وزارت د تاسیساتو د سروې او ډیزاین رئیس محمد عارف مومند ویلې چې د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو لیږد یوه ملي پروژه ده او دغه پروژه به 160 کیلومتره اوږدوالی ولري چې د پنجشیر له مرکز بازارک څخه پیل او د کابل په ترخیلو سیمه کې پای ته رسیږي. د کابل پنجشیر پروژه یو غټه پروژه ده، تقریبا د همسایه هیوادونو په سطحه یو پروژه ده. دغه پروژه چې سربند دی دغه بازارک نه وړاندې تر تنګي ترخیل کابل پورې تقریبا 160 کیلومتره او 480 متره دا طول دی. دغه فلحال چې موږ سروې ډیزاین کړی ده دا مسیر طول ده. د اوبو مقدار ته په کتو موږ بیا په دې موافق شولو، په دې موافقه راغله چې 2 متر مکعب اوبه موږ له پنجشیر نه کابل ته د څښاک لپاره انتقال کوو. من و تیم من از طریق برند شرکت اسکیم ترکیه به کشور شما سفر کردم که انشالله کل افغانستان آباد کنم، نه فقط بخش انرژیشو. یعنی 34 ولایتتون انشالله تحت پوشش بدیم با یک سرمایه بسیار کلان ما اومدیم. کونړ سیند د بند جوړولو له سروې وروسته رسما د پنجشیر اوبو پلازمینې کابل ته د یوې لویې پروژې په عملي کولو سره راګرځول کیږي. د اوبو او انرژي وزارت ویان کریمت الله عبید وایي چې له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد د پروژې هر اړخیزه سروې، ډیزاین او تخنیکي مطالعات بشپړ شوي او د منظوري لپاره د اسلامي امارت مشرتابه مقام ته وړاندې شوي دي. د کابل پنجشیر پروژې هر اړخیزه سروې، ډیزاین، تخنیکی مطالعات ټول شوي دي. یعنې د اوبو انرژي وزارت کې کار مکمل شوی دی او دغه پروژه د منظورۍ لپاره امیر المؤمنین شیخ صاحب ته وړاندې شوې ده تر څو پورې منظوره شي. نو د راتلونکي کال لپاره هم دغه پروژه په پلان کې نیول شوې. د اوبو د مدیریت لپاره په روان لمریز کال کې له 400 زیاتې پروژې عملي شي چې له دې ډلې یوه پروژه کابل ته د پنجشیر د سیند د اوبو انتقال ده. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر څه موده وړاندې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد پروژه به د 3 میلیونو ډالرو په ارزښت ډېر ژر پیل او په پلي کېدو سره به یې کابل ښاریانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. نوموړي زیاته کړې وه چې د انرژي او برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې لپاره 3 پلانونه چمتو شوي چې په تاییدولو سره به یې هیواد کې د برېښنا د تولید ستونزه تر ډېره بریده حل شي. کابل ته د پنجشیر د سیند د اوبو د لیږد پلان شاوخوا 12 کاله وړاندې د پخواني حکومت لخوا لغوه شو. د معلوماتو له مخې دا پلان د افغانستان د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تیار شوی و چې پنجشیر نه کابل ته د پایپلاین له لارې د څښاک د اوبو د لیږد پروژه پیل کړي. ټاکل شوی و چې هر کال د پنجشیر له سیند څخه 100 میلیونه متره مکعب اوبه کابل ته انتقال کړل شي
او د پلازمینې څخه باندې 2.2 میلیونه وګړي بل دي اوبو ګټه واخلي. په پلازمینه کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ننګونه بلل کیږي. د انرژي او اوبو وزارت وایي چې کابل ښار د اوبو د کمښت له بحران سره مخ دی او سږ کال د ځمکې لاندې د اوبو کچه 3.5 مترو ته راښکته شوې ده. پنجشیر کوم هغه چې ده د هغه ډیزاین موږ وزارت تکمیل کړی ده. څه سرمایه ګزاران داخلي دي، څه بین المللي یو دوه مؤسسو موږ سره واده کړې ده او څه اسلامي امارت په آینده بودیجه کې شاید ورته کرام ونیسي. نو ډیزاین تکمیل ده، انشاءالله په هغو به عملي کار شروع کیږي. د انرژي او اوبو وزارت د اوبو د سرچینو عمومي ریاست له قوله دغه وزارت په کابل ښار کې د اوبو د مدیریت لپاره تدابیر نیولې دي. د وزارت په وینا کابل ښار ته د پنجشیر د سیند د اوبو د لیږدولو پر پلان او طرحې کار روان دی. له بلې خوا ممکنه ده چې د خپل سرو څاګانو د کیندلو د مخنیوي یادونه وکړو. د اوبو د مدیریت لپاره د اوبو انرژي وزارت 15 کلن پلان جوړ کړی دی. کله چې د افغانستان اسلامي امارت واکمن شو، هیڅ پلان او طرح او طرز العمل موجود نه و چې د اوبو مدیریت وشي. خو لله الحمد د اوبو انرژي وزارت لومړی پلانګذارۍ ته مخه کړه او د اوبو په برخه کې د انرژۍ په برخه کې 15 کلن پلان جوړ کړو چې دغه پلان په اساس باندې ټول هیواد کې د اوبو د مدیریت په برخه کې منظم او متوازن انکشاف رامنځته کیږي. د دغه پلان مطابق د اوبو انرژۍ وزارت د اوبو د تاسیساتو 356 پروژې تر اوسه پورې سروې کړي دي او همداراز چې په دغه پروژو کې 100 پروژې د تحکیماتو دي او 40 زخیانو انجینر صاحبانو څخه په استفاده ډیزاینونه کیږي او په عادي معاشاتو باندې دغه لوی پروژې هغه ډیزاین کیږي. د صنعتي پارکونو، تجارتي مارکیټونو او همدارنګه موټر شویو کې ریسایکل سیستمونه جوړ شوي دي د اوبو د مدیریت په موخه باندې او د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې لپاره په زرګونو جذبي څاګان ویستل شوي دي. د اوبو رسولو فاضلابو شرکتونه معیاري شوي دي، قانونمند شوي دي. په ټوله کې د اوبو د مدیریت لپاره پراخې هڅې شوي دي او لا هم جریان لري. د یاد وزارت په وینا هیڅوک حق نه لري چې اسلامي امارت چارواکو له اجازې او خبرتیا پرته ژوره ساه وکیندي. تر دې دمه په کابل ښار کې د ژورو او نیمه ژورو څاګانو دقیق ارقام نه دي په ډاګه شوي. خو په تېرو کلونو کې ځینو رسنیو په کابل ښار کې د څاګانو شمېر شاوخوا 40,000 ښودلی و. خو د دولتي ارزونې شبکې په دې ښار کې یوازې 176 څاګانې تر څارنې لاندې نیولې دي. د دوی په منځ کې یوازې 10 څاګانې د اوبو د بدلون د ارزولو لپاره د کمپیوټر او تخنیکي سیستم سره وصل شوي. له بلې خوا دغه وزارت هڅه کوي چې په کابل ښار کې د اوبو د زیات مصرف سرچینې چې په هغو کې شرکتونه، د لامبلو تالابونه، حمامونه، د موټر وینځلو ځایونه، جوماتونه او د استوګنې ودانۍ شاملې دي په نښه او محاسبه کړي. د دې شرکتونو لپاره اړینه ده چې د تغذیې څاګانې وکیندي تر څو دا شرکتونه وکولای شي بیا چارج شوي اوبه وکاروي. دغه ریاست هڅه کوي چې د کابل ښار سطحي اوبه مدیریت کړي او له دغو اوبو څخه د کابل ښار شنې ساحې خړوبې کړي. دا پلانونه په داسې حال کې د انرژي او اوبو وزارت په میز پراته دي چې د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت د اوبو د منابعو رئیس په دې برخه کې د متخصصینو او مسلکي کارکوونکو له کموالي او همدارنګه په دې وزارت کې د کافي بودیجې له نشتوالي شکایت کوي. دغه راز د پنجشیر له سیند او د کابل له نورو سیمو څخه د کابل دننه ښار ته د اوبو د لیږد پلان مسله هغه موضوع ده چې له کلونو راهیسې یې په اړه بحثونه کیږي، خو اوس یې حکومت پلي کولو ته ملا تړلي.